چې سوي د دې ځینو تصویرونو شاته او چې ستا د مخ کتاب لوستو ته تیوزګار نه شم رب دې ما مړ کړي د دې ډېرو کتابونو شاته اسیر منګل صاحب شعرونه ښایي تجمل فرحان ته بلنه ورکوم تجمل فرحان جی هلکانو څه ځکه بلنه ورکوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د جبو په حواله باندې د ملګرو نه تاسو خبرې واورېدې جان لالا بیګم سره په موبایل باندې لګیا و هغه ما د شمس القمر اندیش صاحب څو ټپې ویلې وې نو هغه وی چې دا به خامخا هلته پروګرام کې هم وی خو چونکې ملګري هم ډېر دي بس یو څو شعرونه وام د غني غورځنګ هغه وایي چې ما نه پیژندل داسې تصویرونه مې لیدلي ما نه پیژندل داسې تصویرونه مې لیدلي او بېګا د جمعې شپه وه ډېر خوبونه مې لیدلي ما نه پیژندل داسې تصویرونه مې لیدلي بېګا د جمعې شپه وه ډېر خوبونه مې لیدلي د اور په غېږ کې پروت یو ګلاب د خندا شینو په میز د جهنم کې جنتونه مې لیدلي او چاړه سړی او کوڼ سړی ته روغ غونته کې وي چاړه سړی او کوڼ سړی ته روغ غونته کې وي دړون سړی د لاس بلا خطونه مې لیدلي او په ټول کلي کې وګرځېدم نور پکې څه نه و په ټول کلي کې وګرځېدم نور پکې څه نه و لس کوره ورسره لس جوماتونه مې لیدلي او بل یو دوه شعره دي چې څوک چې راکاږي په نازک مخ د ګلونو کرښې څوک چې راکاږي په نازک مخ د ګلونو کرښې راکاږي نه دا بینانو له په زړونو کرښې څوک چې راکاږي په نازک مخ د ګلونو کرښې راکاږي نه دا مینانو له په زړونو کرښې او چې وده کېږم نه په خوب کې کرښې کرښې وینم چې وده کېږم نه په خوب کې کرښې کرښې وینم سحر وختي به چاته خیمه د لاسونو کرښې او اخیری شعر دی چې زمونږ د کوره محبت په هغه ورستلی دی زمونږ د کوره محبت په هغه ورستلی دی زما د پلار سره راښکې چې زما ترونه کرښې ډېره مهرباني ده